بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د الله جل جلاله چې ډیر زیات مهربانه او پورا رحم کوونکی دی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. هغه وخت چې وشورول سي مځکه په شورولو سره یعنی زلزله وسي او د باندې راوباسي مځکه درانه شان د خپل منځ څخه یعنی ټولې خزانې او هغه څه چې په مځکه کې دي ټوله راوباسي او وبوي انسان چې څه سوي دي په دې مځکه باندې په دغه ورځ به بیان کړي د مځکه حالات خپل یعنی د خیر او شر حالات کوم چې پر دې مځکه باندې سوي دي ځکه چې رب ستا وحي وکي یعنی امر وکي و دې مځکې ته. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. په دغه ورځ به راوځي خلک یعنی د کبرو څخه ډلې ډلې د پاره د دې چې په ولیدل سي یعنی وښودل سي و دوی ته عملونه د دوی نو هغه څوک چې عمل وکړي په اندازه د یوې ذرې د نیکۍ نو هغه به وویني جزا یعنی بدله ده هغه او هغه څوک چې عمل وکړي په اندازه د یوې ذرې د بدۍ نو هغه به وویني سزا د هغې بدۍ.